د تاریخ اتلان حضرت زید ابن خطاب رضی الله عنه. موږ او تاسې ټوله سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله عنه پیژنو، مګر آیا د هغه ورور زید بن خطاب رضی الله عنه هم پیژنو؟ زید بن خطاب رضی الله عنه تر حضرت عمر رضی الله عنه مخکې اسلام قبول کړ. د اولو مهاجرینو صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین څخه دی. په ټولو غزاو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شرکت کړی دی. د احد په غزا کې حضرت عمر رضی الله عنه وغوښتل چې خپله زغره به خپل ورور زید رضی الله عنه ته ورکړي، مګر هغه انکار وکړ او ورته وویل زه هم داسې د شهادت اراده لرم لکه ته چې یې لرې، او داسې شهادت غواړم لکه ته چې یې غواړې. حضرت زید رضی الله عنه د هغو قهرمانو او جنګیالیو صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین د جملې څخه و چې د یمامه په غزا کې د اسلامي لښکر بیرغ د ده په لاس کې و، او په دغه ورځ کې یې وویل په رب جل جلاله قسم چې تر هغه وخته به خبرې ونه کړم تر څو چې الله عز وجل و کفارو ته شکست نه وي ورکړی، او یا زه شهید سوی نه یم چې د خپل رب جل جلاله په وړاندې خپل دلیل او حجت ولرم. حضرت زید رضی الله عنه د یمامه د غزا په ورځ وکولی سول چې د مسیلمة کذاب د لښکر یو لوی قمندان ووژني. دا چې د اسلامي لښکر بیرغ د ده رضی الله عنه په لاس کې و، کفار ورباندې راټول سول او ورسره وجنګېده تر څو چې شهید یې کړ. کله چې د شهادت خبر و کشر ورور عمر ابن خطاب رضی الله عنه ته ورسید، هغه وویل الله عز وجل دې زما پر ورور خپل رحمتونه وکړي، تر ما وړاندې سو د سعادت په دواړو کارونو کې هم یې اسلام زما تر مخه راوړ او هم یې شهادت زما څخه مخکې په نصیب سو. حضرت عمر رضی الله عنه ډیر محبت ورسره درلودی او په بیلتاني کې ډیر غمجن سو، آن تر دې چې حضرت عمر رضی الله عنه به ویل هر وخت چې د سهار شمال راوالوځي د زید بوی پکښې محسوسوم.